شیخ هم د واده متعلق مثال یو کس د ښځې را واده شول دا د خپلې ښځې ته وایي چې ته به زما تره زوی ته هم ستړي مه شي کې او هغه سره به هم لاس یو بعضې وخت کې مولا لاسونه هم میلاول پکې آیا داسې د ښځې دپاره جایز ده چې واده شولو بس تره زوی د ماما زوی د فلاني سره به هم دا لاس هم میلاوي کیني به دا جایز دی کپړې ما هغه اغوستي تاسو لکه مخکې بیان وکړو چې هغه به داسې تنګې او نرۍ جامې دا جایز دی یو ښځې دپاره شیخ صاحب داسې ده چې زنانه واده شي نو د دې دپاره محارم قرآن او حدیث کې چې راغلي دي پلار دی محرم هغه ته وایي چې دا ورسره یوازې کېناستلی شي او د ډول ځایونه لکه سر ویښته او غاړه او مټ دا ورته ښکاره کړي ښکاره کول دا معنی چې د هغه په مخ کې که ښکاره شي دا به هم ګناهګاره نه یو هغه به په کتلو ګناهګار نه نو یو پکې د زنانه خپل پلار دی بیا پکې تره دی بیا د زنانه ماما دی صحیح شوله د هغې نه وروسته زوی دی د هغې نه وروسته د زنانه وراره دی د زنانه خوریی دی او خاوند دی او سخر دی دا کسان دي دې ته محارم وایي زمونږ په معاشره کې چې دی د محارمو تمیز نشته دی تره زویم کور ته ډاډه را روان دی ډایرک راځي بې تپوسه ماما زویم را دي شي دا معاشره زمونږ داسې ده چې شریک کورنی نظام دی نو زنانه له پکار دا دي خاص کر پیغلو زنانو دپاره چې هغه غیر شادي شده دي او هغه زنانه هم چې هغه ځوانانې دي هغوی له دا پکار دي چې تره زوی راغی د وړاندې نه به ورته ووایي چې پلانکي خانه یا تره زوی یا لالا یا ماما ستړی مشي بس دا کافي ده لاس ورکول د پلار د زوی د وراره د خوریی او د سخر نه علاوه او د تره نه علاوه او د ماما نه که زنانه تره زوی ته لاس ورکوي ماما زوی ته لاس ورکوي په ستړي مشي کې په خیر کې او لاسو سره لګي نو دا کبیره ګناه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي د یو سړي په سر کې د وسپنه نه نوځي د وسپنې ستنه دی به خوږ شي وینه به ترې روانه شي مړ به شي دا خیر دی دا وړه خبره ده خو د دې نه دا غټه د ګناه خبره ده او خطرناکه ده چې یو سړی پردی زنانه سره لاس لګوي زنانه دې احتیاط کوي سړی دې احتیاط کوي زمونږ دا معاشره داسې جوړه شوې ده چې زنانه هم لاسونه د مخکې نه نیولي او سړو متنیولي نو که زنانه لاس ونیو نو یو زنانه د مشره زنانه د مور د ترور د داسې په داسې عمر کې ده نو ته به ورته ووایې چې مور یا ترور یا خور یا پلانکی د عزت نوم به ورته والي چې تا خو لاس نیولی دی ته ما ته ډېره محترم یې خو تا سره زما لاس لګول ګناه ده نو ګوره شرعي مسلې نه به هم خبر شي په سختۍ هم نه ده پکار چې اخوا که لاس نیو ده اخو به نه خبره چې خبره یې بیا داسې نه کوي سړو هم لاسونه نیولي اوس یو زنانه پویه ده زنانه دې ورته وایي چې لالا یا کاکا یا فلانکیه الله دې تعالی اجر درکړي ته ډېر عزتمند محترمي خو لاس درکول تاله ګناه ده زمونږ معاشره کې ته وګوره اوښي سره لاس ملاوي اوښی دې ته ویلی کېږي چې سانډو ته وایي باجه چې ورته ویلی کېږي هغې له چې دی خینې له لاس ورکوي دا هم ګناه ده ټیک ده دا د ښځې خور ده د ده خو څه نه ده که نه ګوره دا ښځه چې مړه شوه نکاح یې ورسره کېږي عثمان رضی الله عنه ته نبي علیه السلام یوه لور ورکړې وه چې وفات شو دویمه یې ورکړه خینې سره یې نکاح وکړه نبي علیه السلام چې هغه دویمه وفات شو ویلې که درېیمه لور مې وی هغه مې هم تاله درکوله نو زمونږ په معاشره کې دا نقصان دی خویندو میندو نونو ټولو ته دا وایم چې څوک هم راته او محارمو کې نو ستا پلار نه تره دی نه ماما دی نه ورور وراره خوری او زوی دی نه په زوی کې مېرانه زوی هم راځي بنځې دا محارمو کې دی لکه د خاوند د بلې ښځې نه زامن دي دا محارم د دې نه علاوه چې څوک راتلل تره زوی دی ګاونډي دی یا څوک هم چې دی په رشته کې لاس مه ورکوئ او نارینهو ته دا وایم چې هغوی دې زنانو ته لاسونه نه ورکوي دا کبیره ګناه ده زمونږ مور بی عائشه رضی الله عنها فرمایي والله ما مست ید رسول الله امرأة قط زما دې په الله قسم د رسول الله علیه السلام لاس د پردی زنانه د لاس سره نه دی لګېدلی زمونږ د زمانې عالم او زبرګ او شیخ صاحب او مفتی صاحب او عالم او پیر صاحب چې هر څومره لوی سړی شي نبی علیه السلام ته نه رسیږي هغه د زنانو سره بیعت کړی دی د اسلام بیعت چې دا د نبی خصوصیت دي زمونږ د پیرانو دا بیعتونه دا بدعي دي دا ناروا دي دا خو ایجاد شوي دي د پیغمبر دپاره بیعت د امت نه علي چې کله پیغمبر ژوندی وي نو د زنانو نه د نبی علیه السلام بیعت علی القول خبرو کې به ورته وویلې چې لا یسرقن غلا به نه کوئ هغوی به ویل نه به کوو ولا یزنین زنا به نه کوئ هغوی به ویل نه به کوو ولا یشرکن شرک به نه کوئ هغوی به ویل نه به کوو په بیعت کې یو زنانه راغله نبی علیه السلام ته لاس راوږد که چې ما سره بیعت وکړه نبی علیه السلام ورته وفرمیل انی لا اصافح النساء زه زنانو له لاس نه ورکوم ګوره د زمانې متقي دی د پیغمبرانو امام دی د هغه د امت داسې ټولو لکه بچي نوڼې یې وې ټولې خو هغه پردی زنانه له لاس په بیعت کې هم نه دی ورکړی ستړي مشي خو لا لرې خبره Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.